یو ورډ چې هغه نن ډېر زیات وایرل دی او د عام انسانانو په زبان زد عام دی، په خولې باندې همدغه خبره ده او دغه ورډ ته مونږ وایو سوشل میډیا. دا دومره وایرل شي چې عام سړی په هغې باندې پوهېږي او عام سړی هغه ټرمینالوجي بار بار ریپیټ کوي. دغه پاور اف ریپیټیشن چې کوم دی دا دې ته لاړ شي چې دا خبره زموږ سب کانشیس ته کوشي او دا په داسې انداز کې کوشي چې مونږ ډیسپټیولی هغه امیجن کو، هغه باندې یقین راوړو او خپل کریټیکل تھینکینګ ونکو چې آیا دا واقعي هغه میډیا ده چې هغه مونږ سوشلی کنیکټډ کوي. آیا دوی زمونږ دومره خیر خوا دي چې کوم زمونږ هغه خاندانی کلچر دی، کوم چې زمونږ هغه فیملی ویلیوز دي، په کومې په ترو باندې چې پښتانه خاص کر سوشلی کنیکټډ دي. دا یو داسې تهذیب دی، یو قوم دی چې هغوی سوشلی د یو بل خیال ساتي او په دوی کې دا سوشل اویرنس ډیر زیات دی. خو دا د پښتنو د مایند ته داسې کوز کی او هر هغه مایند ته کوز کی چې بای دا سوشل میډیا ده او دا داسې میډیا ده چې دا کیر کوي د سوشل ویلیوز دپاره. خو په دې ډیسپشن کې څوک پوه نشو چې دا سوشل میډیا د چا دپاره ده، د دې کم ارنینګ دی، د دې کم بینیفټس دي، د دې کم هغه ګولز دي، د چا دپاره دي. دا هغه 0.0001% دپاره دي او که نه هغه د باټم 99+ دپاره دي. په دې باندې خو مونږ غور ونکو. کامن مین یا عام سړي ته د دې خیرخواهي څه ده، هغه دپاره د دې یوز څنګه دی، اب د دې نه بینیفټ څنګه اخلي، ځکه چې بیسیکلی دا اګین یو ټول دی او ټول به ذات خود یو نیوټرل وي. خو چونکې مونږ سه اویرنس نی، مونږ سه لرنینګ نی، مونږ سه کریټیکل تھینکینګ نه کو، مونږ خو اندادوند سوشل اپروول پسې روان شو. مونږ ویو دا ټولې کوي نو مړه دا ټول ولې په غلطه شو. یو څو کسان چې مخالفت کوي دا په صحیح شو. نو زمونږ دغه ذهن چې کم دی دا همیشه د میجارټي سره تړلی شوی وي او مونږ وداوټ کریټیکل تھینکینګ په دې کې داسې ورننوځو او داسې پکې ورغیب شو، واپسی بیا ګرانه وي، بیا مونږ راوتی نشو. هغه واپسی چې هغه مونږ غوښتل غواړو هغې نه بیا مونږ واپسی نشو کولی. او دې کې به زه دا خبره وکړم چې کله دا وخت د قیامت سره نږدې شي نو دا ډیسپشن، دا دوکې دا به ډېرې عام شي. دا کالونه چې کم د قیامت نه مخکې وي، لږه موده مخکې وي، نو دې کې به دوکه ډېره زیاته عام شي. نو مونږ له هر ورډ ته کتل پکار دي، د هغې هغه انر مینینګ ته کتل پکار دي او هغه داسې نه دي قبلول پکار لکه څنګه چې هغه مونږ ته میلو شي. داسې خو بیا مونږ خپل کریټیکل تھینکینګ پرېږدو، مونږ به کنټرولډ او سلیوډ به او سلیوز به سیو د هغه ورډینګ به و چې هغه مطلب ډیسپټیولی مونږ خپل سب کانشیس ته کوز کو. کانشیس مایند پې نه ستړی کو، سب کانشیس مایند ته کوز کو. مړه ټول وایي سوشل میډیا، نو راشه زه دې یم ویم. نو اوس د سوشل میډیا چې کوم بیسیک فایده ده هغې باره کې خو به زه خبرې بیا کوم چې فایدې هم شته، خو بیا به زه ویم چې دا نقصانات د دې فایدو نه ډېر زیات دي. وجه مونږ سه هغه اویرنس نی، مونږ سه هغه لرنینګ نی او مونږ په دې هم نه پوهېږو چې بیسیکلی دا جوړ د څه دپاره دی. دا بیسیکلی جوړ دی د اټینشن اکانومي دپاره. خو هغه فیو خلک، هغه 200+ کمپنیز چې هغه بیهایند د سین ناست دي، هغه انجینیرز چې هغې ته مونږ اټینشن انجینیرز ویو چې هغوی په زمونږ په نیورو ساینسز کې ټول کار کړي وي او هغوی زمونږ په سایکالوجي باندې ډېر ښه پوهېږي او هغوی ته پته وي د سایکالوجي اف پرسویشن چې څنګه به دا خلک مونږ ته راځي او هغوی داسې پراډکټ ساز کوي چې هغې ته هوک پراډکټس مونږ ویو. داسې شي چې په دقه ځای کې د انسان وین خلي. لکه یو حدیث کې راځي چې په دې دجال تاسو څه هم کوئ نو په ده به ورځئ نه ګینې، ابه تاسو ځان کې ابزارو کړي. سیمیلرلی
دا ټولز چې کوم دي دا ساس شوي داسې دي چې دا تا ابزارو کی ته ورته وګوره په دې کې آټو ریپلی ده تا به یو ویډیو ختم کړي نه چې بله به در پسې آټو کې رن شي نو تا خواري د کولو ضرورت هم نشته شینې دومره ایزي کړي دي چې نن د هر شي دپاره یو ایج ریسټرکشن شته زر به ولیکي 18 سال نه کم خو په دې میډیا په یوز باندې دا ریسټرکشن نشته او دې کنیکټډ کړی دا د یو کیمیکل سره یو هارمون سره چې هغه انساني هارمون دی او دې ته ډوپامین وایي او دا هغه هارمون دی چې دا تا موټیویټ ساتي دا تا په یو داسې لوپ کې ساتي چې ته هغې نه وتل ستا ګران شي لکه مثال به مونږ وویو چې دې ته دا دومره اډکټیو دی دومره د نشې شی دی لکه څنګه انسان د نشې نه بغیر نه پاتې کیږي او ځان رسوي هغه ځایونو ته چې هغه ځای نه هغه ته هغه نشیلي مواد میلو شي سیمیلر دا ډوپامین اډکشن دی او دې کې یو شی استعمالیږي د میجک آف میبي د میجک آف میبي دې ته وایي چې کله ته یو فوټو اپلوډ کې یا یو بل پروفایل اپلوډ کې یا څه داسې اپلوډ کې نو هغه چې کوم دی بیا ستا ته چونکې هارډ یې سوشل اپروول ته ته ولنریبل یې کمزورتیا دی د څه شي چې خلک به ما باره کې څه وایي خلک به څه وایي نو ته دې دپاره په دغه لوپ کې راشه او دغه لوپ ته وایي د میجک آف میبي ته هر سار هر وخت هر ګړی هر لمحه زر موبایل چک کې چې خلکو به څه کمنټس کړي او په هغې کې نن سبا یو شارټ اپریسیشن وي تمز اپ دا تمز چې کوم دی بس تا دپاره دا لکه داسې لکه د نشیانو دپاره چې کوکین چرس افین دا شي نه هغه د هغې باره کې چې لیوني ګرځي نو ته دغه سوشل اپروول ته ولنریبل او ستا هر ټایم ذهن په دې کې نښتي چې چا به په ما کومنټس کړي چا به ما له تمز را کړي چا به ما ته چې کوم دی نور داسې ورچول سیګنلز ورکړي وي چې هغې سره به زما زړه باغ شي او مونږ بیا پریوزو په ریس آف کمپیریزن کې په یو داسې ریس کې پریوزو چې هغه نه ختمېدو واله دی هغه ریس د هغه اډکشن د هغې نشې د عادت په موافق دی چې هغې له بیا ته آیډیل پکس وباسي آیډیل ویډیوز ریکارډ کې آیډیل داسې ایونټس ارګنایز کې چې ته همیشه آن د سکرین او دغه د سکرین لالچ او دغه سکرین باندې اپریسیشن او دغه ورچوال تھمز او دغه ورچوال لایکس او کومنټس دې ته ته دومره ولنریبل چې په دې ریس نه ته چاته ونځې او دا اګین تا دپاره هغه ریس شي چې هغه دوی ډیزاین کړي داسې چې ته د هغه ریس ونځې ته په هغه ریس کې ستړی شې ته په کمپیریزنو کې ځکه چې په دې سوشل میډیا باندې خلک خپل بیسټ ورکوي څوک هم بیهایند د سین داسې تصویرونه نه شیر کوي چې هغه د دوی ویکنس ښیي هغه همیشه د دوی بیسټ د دوی دا 99+ لایف خو چاته په سوشل میډیا نه راځي د دننه ویکنسز چاته په سوشل میډیا نه راځي همیشه یو آیډیل تصویر راځي یو آیډیل شیرینګ راځي یو آیډیل ایونټس راځي یو آیډیل چې کوم دی پروفایلز راځي دا ټول دی چې بیسټ ورکي ځکه چې هغه دا دوه شیونه نن د محتاج دي د څه شي د اټینشن اکانومي او اټینشن اکانومي کې چې کله ته یې نو ستا بس یو چاهتي چې خلک تا اپریشیټ کی خلک ستا خو وایي ځکه چې د خلکو دغه اپروول ته محتاج هارډ او دغه وجه ده چې زمونږ ټوله زندگی په دې کې تیره شي خلک بس څه وایي د هغه خلکو څه ویل نن سکرینونو له راغلل مخکې خو به یو کلی و
اوس ګلوب دی داسې یو کس چې هغه تا سره په دې باندې فرینډ شي هغه فرینډ دی د دنیا په کومه کونه کې می هغه تا سره کنیکټډ وي نو د هغه ویلیوز بدل دي د هغه ګرومینګ بدل دی د هغه نرچرینګ بدل دی د هغه پرورش بدل دی او هغه به نو تا باره کې د خپل سوچ د خپل ذهن مطابق کمنټس کوي او نننی ریسرچ دا وایي چې څوک په دې کمپیریزن کې پریوزي نو اینډ یې سي لونلینس ډپریشن نو دغه ډپریشن دا لونلینس دې دپاره وړه جمله وي رن یور اون رو بس دا خپل فات فالو کا د دې د هغه شیانو نه فایده واله چې کومه تاله فایده ناک دي هغه پیج په ایډز کا چې هغه تاله څه لرنینګ درکولی شي د کمپیریزن د دې لوپ ووځه او په دې باندې پوه شه چې د هغوی فایده صرف او صرف په دې کې ده چې ته په دې سکرین باندې هر ټیم موجودي نن نیټفلکس سوشل میډیا فیسبوک دا ټول چې کوم دي خوب هم خپله انمی ګڼي ځکه چې انسان خوب لمزي نو د دوی نه کټ کیږي او دوی نه غواړي چې انسان کټ وي بیهایند د شاډو د دوی کمپنیز روان وي دا ستا چې کوم پرسونل بیټس اف ډیټا وي د دې نه پیکیج سازیږي ستا د پروفایل په نوم باندې او دا تھرډ پارټیز ته خرڅیږي نو هغوی دا تاله فری نه دی درکړی بیسیکلی ته یو پراډکټ دی او دا تا دوی خرڅوي په نورو باندې ستا لایکس ستا ډسلایکس ستا کم پلیسز ته ځي کم تا ایمیلز کړي کم ستا فاینانشل ډیټا هر ستا څه چې ریلیونټ څومره مواد وي دې نه یو پیکیج سازیږي او دغه پیکیج سولډ کیږي هغه هنډریډز اف کمپنیز چې هغه بیهایند د شاډو کار کوي او ستا پکې فایده صرف دا ده که دا ته یوز کړي د لرنینګ دپاره هغه پیجز لایک کړي هغه شي نه شیر کړي چې هغه د کمپیریزن نه بار وي هغه شي نه چې هغه تاله فایده درکوي خو دا پس د ډیر لرنینګ نه کیږي پس د دوی په ډیسپشن په پوهېدو نه کیږي داسې چته هم نشي کیدی چې تا پوره پې ریسرچ کړي نی او ته دې دا خیرخواهي والې نو زموږ مقصد همیشه دا وي چې خیرخواهی پله راشي ریل لرنینګ وکړې هغه اسپیکټ یوز کړئ چې هغه تاسو اپرچونټیز له بوځي او د هغې نه ځان وساتئ چې هغه تاسو کرایسز له بوځي او همیشه په دې پوه شئ چې ستاسو فایده څه ده همیشه په دې باندې ریسرچ وکړئ ډاټس کنیکټ کړئ چې تاسو یوز کیږئ خو نه تاسو یو ټول خو نه تاسو هغه شي نه خو نه استعمالوئ چې هغه دا سوشل فیبریک ریپ کوي ویشلی تاسو په دې کې خو نه یې چې ورډینګ ستاسو مایند ته راکوز کړی شي او تاسو د هغې بغیر تحقیق هغې پسې وینخلی او هغه د یو خیرخواهۍ سبب ګورئ او ټوله ورځ بیزي یې په نیوز فیډ کې ځکه دا خو داسې ټولز دي که نه چې یو ځل ورننوځې نو دا میجکس چې کوم د میبي او میبي ناټ دي او دا ډوپامین ریلیز دی دا فیک ډوپامین ریلیز دی د دې نه بیا خلاصې نه صرف ګران شي او اوور ډوپامین ریلیز چې انسان ډپریسیو موډ ته پرېږدي نو د دې ډپریشن او د دې انزایټي نه وتو دپاره ښه خبره دا ده چې اونلی دا د پازیټیو یوزز دپاره استعمال کړي